نني د کتابونو خالق ښاغلي فلک ملنګ صاحب ته بلنه ورکوم د خپل استاد محترم پیر سرفراز صاحب په دې بیت باندې راغواړم چې موږ په وس پوره وي ګرانې تاله به هغه راوړو موږ په وس پوره وي ګرانې تاله به هغه راوړو موږ د غرونو خلک یو راوړي دي ماما په دې ښکلي بیت ډېر محترم ښاغلي فلک ملنګ صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو راغلو مېلمنو ته هرکلی وایم او بیا ستوري د اسمان ادبي جرګې ډېره زیاته مننه کوم چې ډېره زیاته مینه یې راکړې ده او همیشه یې شاعرانو له مینه ورکړې ده. هغه که مونږ امارات ادبي جرګه واخلو که ستوري د اسمان ادبي جرګه واخلو همیشه یې دغه شاعران نازولي دي او همیشه یې د پښتو ژبې خدمت کړی دی. نو الله دې له عمرونه ورکړي. دغه سوري دي زموږ په سر باندې الله تل خاط لري. ولې ونه چې وي نو سوری وي نو خلک ورلاندې کیني، ونه چې نه وي نو سوری نه وي نو خلک ورلاندې نه کیني. نو دا ونه دي الله تل آبادي لري چې موږ د دې سورو لاندې راځو او کینو او بازو او دغه محفلونه دغه شان ښاد او آباد وي. مننه خو په لفظونو باندې ما ته ډېره ګران شي. زما یو شعر دی چې ګرانه شي مننه په لفظونو باندې ګرانه شي څوک چې هم د ژوند لاسې د چا لمن ته وسپاري. یقینا دا ژوند ډېر زیات قیمتي دی او تاسو سره د مینې زما لمن ته راوسپارلې. نو په لفظونو خو ما ته لفظونه نشته چې زه ستاسو مننه وکړم، خو بیا هم زه مشکور یم د پیر سرفراز صاحب ډېر زیات مشکور یم چې دغه مینه یې ماله راکړه. تل دې راته ښاد آباد وي. د روایتي خبرو نه به راتېر شم، شعرونو په به راشم چې زړه پرې آباد ساتم بېغمه اوسه تل به دې ښاد ساتم بېغمه اوسه. زړه پرې آباد ساتم بېغمه اوسه تل به دې ښاد ساتم بېغمه اوسه. یاد دې را وسپاره ولاړه شه ته یاد به دې یاد ساتم بېغمه اوسه. او د دې نوي کال ډېرو ملګرو شعرونه وویلې نو زه به ډېر شعرونه ونه وایم، خو یو شعر به ووایم چې جوړه لاسونه یې نیولي وو بدحاله راغله، جوړه لاسونه یې نیولي وو بدحاله راغله، رانه د کال په اخري ماښام بخښنه غواړي. جوړه لاسونه یې نیولي وو بدحاله راغله، رانه د کال په اخري ماښام بخښنه غواړي. غزل له به راشم چې لاړې مې د خولې نه په مری کې تلې ما نه چې په دومره غریبۍ کې تلې. لاړې مې د خولې نه په مری کې تلې ما نه چې په دومره غریبۍ کې تلې او زه به دې په سرو لاسو وجلی وم بیا که خیر دې ته په سره ډولۍ کې تلې. ډېره مننه. زه به دې په سرو لاسو وجلی وم بیا که خیر دې ته په سره ډولۍ کې تلې او تا دپاره وایه ما څه ونه کړه، تا دپاره وایه ما څه ونه کړه، ژوند نه مې اشنا په مجبورۍ کې تلې او تا له مې والۍ پرې جوړې کړې وې، تا له مې والۍ پرې جوړې کړې وې ما نه به خولې په مزدورۍ کې تلې. ډېره زیاته مننه. او تا به لږه دا ننداره کړې وه، تا به لږه دا ننداره کړې وه اوښکې مې د سترګو نه زولی کې تلې او زه فلک ملنګ به دا یادګار ساتم، زه فلک ملنګ به دا یادګار ساتم ته چې رانه داسې په ځوانۍ کې تلې. اخري کې به پیر صاحب ته یو کلام ډالۍ کوم چې خلکو ټول کړل سره ګلونه په ګلشن کې، خلکو ټول کړل سره ګلونه په ګلشن کې ما په لپو لپو غم راوړو لمن کې او خلکو واچول په غاړه کې ګلونه زما خښ شوه تېره غشي په بدن کې او بلبلان او توتیان والوتل د باغه، بلبلان او توتیان والوتل د باغه، شور شار جوړ کړو زاغانو په چمن کې او دوزې فلک ملنګ خو لیونی و اوس یې څه نه ښکلوې مخ په کفن کې. ډېره زیاته مننه. اخري کې یو شعر ډالۍ کوم ګلستان صاحب ځلند صاحب خپله مینه یې راوړې ده دلته دارالفتح صاحب چې ځان په مثال د وچې ونې څانګه مه جوړوه زرخیزه ونه شه چې سوري ته دې خلک کېږي. ژوند مختصر دی د خپل چم ګورم د خپلو رشته دارانو هر ځای کې غریبانان وي. ما د دې کتاب پیسې هم غریبانانو ته وقف کړي دي. نو کوشش وکړئ د مرګ نه بعد څوک ښېګړې نه کوي. ژوند مختصر دی.
دنیا ته انسان یو ځل راځي بیا بیا نه راځي ژوند په مینه او محبت باندې تیر کړو د ژوند نه خوند واخلئ ښاد اوسئ آباد اوسئ